دغه هوښیار هېوادونه دوی همدغه اپشنونه لري چې چېرته داعش را پیدا کا، چېرته دغه دوی چې نومونه ورکوي تروریست او د القاعده ده او درسته ده چې دا تنظیمونه ول دا جوړ سوي ول، خو د پردو تر شا بیا څنګه فکر کړی دی همدوی لاس ته دوی غواړي چې کله د مذهب په نوم، کله د قوم، کله د ژبو په نامه باندې راوټوکېږي، دغه خلک سره وځپي. زه دا اوس په امریکا کې ژوند کوم، یوه بېلګه به تاسو ته وایم. ګورئ دوی جوماتونه بمباروي په مسلمانانو هېوادونو ته چې د چرسو یا د تریاکو د کښت له منځه وړلو په خاطر باندې په میلیاردو ډالر مصرفوي. خو زه په امریکا کې ژوند کوم، دلته چرس آزاد دی، دلته موږ جومات ته پرېږدي، د هندوان کلیسا په وبخښئ درمسال ته پرېږدي، مسیحیان د کلیسا ته پرېږدي، یهودان کنیسا ته پرېږدي. دلته ازادي ده، دلته هېڅ چاته څوک څه وایي نه. دا ټول د لوبو برخه ده چې په خپل مملکت کې هر څه ته اجازه ورکړي، خو کله چې د تا د مملکت په نامه باندې چې د تا هغه د قدرت ستنې ونړېږي، دوی ته محتاج سي، بیا هغلته لوبې غلطې سي او هغه خپل سیاست دوی مخ ته وړي.